که تاسې هم چېرته زما په څېر له ټیکس څخه تنګ او غواړئ چې دغه ټیکس بند کړئ نو نن ویډیو ستاسو لپاره ده. زه یم سهیل خاکسار او تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل. هیله ده ویډیو تر پایه وګورئ او څه نه څه ترې زده کړئ. اکثره ملګري دغه پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو ټیکس بند کړو، یعنې څوک چې دی موږ په کوم پوسټ کې ټیګ نه کړي. نو د دې لپاره به لومړی راشئ خپل فیسبوک آی ډي چې ده هغه به راخلاصه کړئ. کله مو چې د خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه له هغې وروسته به په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړو نو لاندې به راشئ او دلته به په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ. کله چې دغسې یوه صفحه تاسو ته راخلاص شوه نو دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دې کلیک کولو څخه وروسته به تاسو ته دغسې صفحه راخلاص شي. دلته دا لومړی چې کوم اپشن راځي پروفایل اینډ سیټینګ، په دغه یو اپشن باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته ډېرې اپشنې دي. تاسو کولی شئ اکټیو سټیټس هم دې ځای نه بند کړئ، خپل هغه بلاک ملګري مو ګورئ، خپله پرایوسي چې ده هغه هم له همدغه ځای څخه سیټ کړئ. زموږ له نورو سره کار نشته، را به شئ دغه پروفایل اینډ ټیګینګ دریم چې کوم اپشن دی په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. لومړی چې کوم اپشن دی دغه یو هو کان پوسټ آن یور پروفایل، په دغه یو ځای باندې به کلیک وکړئ. دا به فرینډ وي، دا به تاسو اونلی می ته راواړوئ. له دې ځای څخه به بیا ووځئ نو لاندې به راشئ دغه ټیګینګ ته. ټیګینګ کې چې دی په لومړي اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا به په ایوری ون کې وي، دا به په ایوری ون کې وي. نو تاسو به چې دی له دې ځای څخه کولی شئ چې یو کس ورته وښایئ چې سپیسیفیک پرنټ په دغه کې تاسو کولی شئ چې یو کس ورته وښایئ چې صرف دغه د ما ټیګ کوي، نور هېڅ کوم ملګری نشي کولی چې ما ټیګ کړي. یا چې دی په دغه کې بیا کولی شئ ډېر ملګري ورته انتخاب کړئ چې هغو ما ټیګ کړي، خو زه نه غواړم ما هېڅوک هم ټیګ کړي. نو اونلی می باندې به تاسو چې دی په دغلته کلیک وکړئ. لږ انتظار به وکړئ چې دغه اونلی می ته واوړي. کله چې اونلی می ته واوښتو نو بیرته به بیک لاړ شئ او دغه دوهم چې کوم یو دی په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به په فرنټ کې وي، دا باندې به دا چې دی دغه اپشن به چې دی اونلی می ته واړوئ. کله مو چې دا واړولو نو دا ریویوینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې هم کلیک وکړو دلته دغه اپشن به بند وي، دغه به تاسو آن کړئ. له هغې وروسته به چې دی په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. نو دلته به ستاسو خپل آی ډي چې ده د هغې هغه جوړښت در وښیي. لاندې به بیا په دې بل اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته هم دا بند وي او دا به تاسو چې دی خلاص کړئ. له دې وروسته به هېڅوک نشي کولی چې ستاسو آی ډي ټیګ کړي، یعنې تاسې به له دې وروسته له ټیګ څخه خلاص وئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.